السلام علیکم. په دې ویډیو کې د 11 صنف د ریاضي د دوهم فصل تمرین چې په 80مه صفحه کې موقعیت لري د دې غوړو حل وړاندې کوم. د مثلثاتو په بخش کې البته لومړی سوال داسې وایي چې د دې مثلثاتي اساسي رابطو په نظر کې نیولو سره د دغو سوالونو معادل کمیتونه په لاس راوړي یا معادل کمیتونه یې ولیکئ. نو په ای برخه کې موږ ته داسې یو څه راکړل شوي دي چې لیکلي دي چې ساین دی 250 درجو پر کوساین دی 250 درجو. دا په بل معادل شکل باندې چې لیکلای سي اسانه لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې ساین دی الفا پر کوساین دی الفا مساوي کیږي له تانجنت دی الفا سره. همدارنګه دا هم لیکلای شو چې دا د دې بل معادل کمیت چې دا هغه د تانجنت دی 250 درجو کېدلی شي. ساده. لومړی سوال ډیر ساده ده. دویمه برخه کې موږ ته داسې راکړل شوي دي چې که چیرې موږ ولرو چې سیکنډ یا سیک د بیټا منفي یو ولرو د دې معادل شکل څنګه کېدلی شي. ګوره دې ته موږ متوجه کیږو. سیکنډ په داسې شکل لیکو چې سیکنډ موږ لرو چې دا کیږي یو پر کوساین دی الفا سیکنډ کیږي منفي یو. نو وبخښئ دا سیکنډ مربع ده سیکنډ مربع نو دا هم یو پر کوساین مربع راځي. نو همدارنګه د دې پر ځای باندې موږ څه لیکلی شو چې دا دواړه کسرونه سره جمع کړو مخرج مشترک کوساین مربع دی الفا بیتا ده. وبخښئ دا الفا نه و دا بیتا ده. یو پر کوساین مربع د بیتا منفي یو او بیا د دې دواړو مخرج مشترک کوساین مربع د بیتا لیکو نو یو منفي کوساین مربع په صورت کې راځي کنه د بیتا. اوس په بل قدم کې داسې لیکلی شو چې جذر دی مخرج کې هماغه کوساین مربع د بیتا راځي صورت کې یو منفي کوساین مربع د بیتا په ځای باندې موږ ساین مربع د بیتا لیکلی شو تر جذر لاندې. همدارنګه چې دا نور هم سمپلیفای کو دا مساوي کیږي له جذر دی تانجنت مربع د بیتا ځکه ساین مربع ساین پر کوساین کل مربع کیږي او ساین پر کوساین تانجنت ده. نو دا مربع بل جذر سره خلاص شي دا به مساوي سي له تانجنت د بیتا سره. او په دریم قدم کې چې د سی برخه سوال ده هغه کې موږ ته داسې ویلي دي چې یو پر کوساین دی 80 درجو دا څو کیږي. نو موږ لکه موږ چې پوهیږو چې یو پر کوساین د الفا لکه مخکې چې وویل دا کیږي سیکنډ د الفا سره مساوي کیږي. نو همدارنګه دا هم کیږي سیکنډ د 80 درجو. نو دا هم ساده و. او دویم سوال کې وایي چې دغه افادي د ساین د بیتا په شکل ولیکي یعنی افادي بل رقم راکړي دي لکه په ای برخه کې راکړي ده مثال چې کوتانجنت یا کاٹ دی بیتا ضرب کوساین دی بیتا دا بیان دی ساین بیتا په شکل باندې څنګه لیکي. اول کوتانجنت دی بیتا چې دغه معکوس دی تانجنت نو کیږي کوساین دی بیتا پر ساین دی بیتا او کوساین دی بیتا څه ده کوساین دی بیتا لپاره موږ چې لیکلی شو کوساین دی بیتا لپاره هیڅ شی هم نه لیکو کوساین دی بیتا خپل لیکو کوساین دی بیتا. نو په دویم قدم کې موږ چې لیکو دا چې ضرب کو کله موږ ته راځي لاس ته راځي کوساین مربع دی بیتا پر ساین دی بیتا. نو اوس موږ د کوساین مربع په ځای باندې داسې لیکلی شو چې یو منفي ساین مربع د بیتا پر ساین دی بیتا. ګوره هر څه موږ د ساین د بیتا په شکل باندې ولیکل. نو دا د لومړۍ برخې حل شو. او د بي په برخه کې موږ ته کاټ مربع راکړی ده کاټ مربع د بیتا. نو دا موږ څه رقم لیکلی شو دا داسې لیکلی شو چې کاټ هماغه کوساین د بیتا پر ساین د بیتا لیکن ټول مربع ده ځکه دا مربع کیږي. دا بیا په همغه شکل باندې لیکلی شو لکه مخکې چې موږ تاسو ته وویلې چې دا مساوي کیږي له یو منفي ساین مربع د بیتا پر ساین
مربع د بیتا. ګوره دې هغه کې هېڅ فرق نه و، صرف په هغه کې ساین مخرج کې نه و مربع شوی، دې کې ساین هم مخرج کې مربع شوی، نور هر څه دي ساین د بیتا په هغه کې دي په شکل دي. او په دریم سوال کې داسې ویلي دي چې دغه مثلثاتي مطابقتونه یا معادلې ثبوت کړي. نو په ای برخه کې موږ ته داسې یوه معادله راکړې ده چې کو سیکنډ د الفا پر کو تانجان د الفا جمع تانجان د الفا مساوي کیږي له کوساین د الفا سره. دا به موږ څنګه مثال ثبوتوو؟ موږ شروع له چپ طرف نه کوو، هر شی په خپل ټرم کې لیکو. کو سیکنډ چې دا ګوره د ساین معکوس ده، سیکنډ د کوساین معکوس ده، کو سیکنډ د ساین معکوس ده. نو د کو سیکنډ په ځای باندې موږ یو پر ساین د الفا لیکای شو، خط بره مو باسو. کو تانجان د تانجان معکوس ده، نو کیږي کوساین د الفا پر ساین د الفا. او همدارنګه جمع تانجان د الفا څه ده؟ هغه ساین د الفا پر کوساین د الفا ده. نو اوس همدغه کسر الکسر چې موږ حل کړو داسې لاسته راځي چې په صورت کې موږ لرو یو پر ساین د الفا پر دا کسر الکسر دواړه کسرونه سره جمع کوو، مخرج مشترک به ساین د الفا شي، ساین د الفا او کوساین د الفا ضرب په یو په بل کې. ساین د الفا کوساین د الفا چې په ساین د الفا تقسیم کی کوساین ختمی کی کوساین پاتې کیږي، کوساین ضرب کوساین، کوساین مربع د الفا راکوي جمع. بیا ساین الفا کوساین د الفا چې په کوساین د الفا باندې تقسیم کی کوساین د الفا ختمی کی ساین پاتې کیږي، ساین په ساین کې ضرب ساین مربع د الفا. نو اوس موږ ته څه لاسته راځي؟ په صورت کې لرو موږ یو پر ساین دی الفا پر دلته ګوره کوساین مربع د الفا جمع ساین مربع د الفا څه ده؟ دا یو کیږي خپله پر یو دی یو پر ساین د الفا کوساین د الفا. نو دا به مساوي شي. اوس دا کسر الکسر چې موږ داسې واړو چې حل کړو دا به شي یو پر ساین د الفا، دا لاندنی کسر به معکوس شي، د ضرب علامه به په تقسیم بدله شي، دا به شي ساین د الفا کوساین د الفا پر یو. اوس دلته به ساین د الفا به د ساین د الفا سره خلاص شي، یو ضرب کوساین د الفا کوساین د الفا کیږي، یو ضرب یو یو کیږي، نو کوساین د الفا جواب شو. ګوره دغه ښي طرف ته موږ راورسېدو، نو دا ثبوت هم پای ته ورساو. او په بي برخه کې موږ ته داسې سوال راکړی ده چې تانجنت د ایکس منفي کو تانجنت د ایکس پر تانجنت د ایکس جمع کو تانجنت د ایکس. دا وای باید مساوي شي له دا موږ نه غوښتلي چې ثبوت کړي چې دا مساوي کیږي یو منفي دوه کوساین د مربع د ایکس. دا شیان موږ نه غوښتي دي. نو هماغه چې مخکې ویډیو کې وکړل په مخکې سوال کې هماغه رقم د تانجنت په ځای باندې ساین د ایکس وضع کوو، ساین د ایکس پر کوساین د ایکس منفي د کو تانجنت معکوس ته کوساین د ایکس پر ساین د ایکس پر تانجنت په ځای باندې ساین د ایکس پر کوساین د ایکس منفي کو تانجنت په ځای باندې لاندې جمع ده وبښئ کوساین د ایکس پر ساین د ایکس. نو په دې قدم کې کسرونه بیا مربع کوو وی جمع کوو یې صورت او مخرج کې چې دا کسر الکسر حل کو نو دا به شي ساین ایکس squared sin squared x نو پس په صورت کې به ولرو چې مخرج مشترک به ورته sin x cosine x ولیکو یا cosine x sin x. نو دا به شي sin مربع x منفي cosine مربع x او په مخرج کې به همدارنګه کسر الکسر چې حل کو دا به شي cosine x sin x او صورت کې به ولرو sin مربع x جمع cosine مربع x.
اوس دا چې نورم ساده کو دې نه موږ ته څه لاسته راځي ګوره ساین ایکس کوساین ایکس صورت او مخرج کې خلاصیږي نو موږ به داسې څه ولرو چې او دا ساین مربع جمع کوساین مربع هم یو کیږي نو دا به شي ساین مربع ایکس منفی کوساین مربع ایکس نو دې نه موږ ته څه لاسته راځي که چیرې د ساین مربع په ځای باندې یو منفی کوساین مربع ایکس ولیکو او هلته بل کوساین مربع ایکس هم لرو نو دا به شي دقیقا لکه څه رقم چې له موږ نه غوښتنه شوې وه یو منفي 2 کوساین مربع ایکس نو دا شو د بی برخې جواب همدارنګه موږ لرو سی برخه کې موږ لرو چې وای ساین الفا جمع ساین 2 الفا پر یو جمع کوساین الفا جمع کوساین 2 الفا دا وای څنګه مساوي کیږي له تانجان د الفا سره دا ثبوت کوي نو په دې کې ګوره موږ بیا له چپ طرفه شروع کوو د ساین الفا لپاره داسې لیکو چې یو منفي کوساین مربع الفا جذر دا ګوره ساین الفا کیږي جمع ساین 2 الفا لپاره داسې څه لیکو چې ساین 2 الفا خپله څه شی کیږي 2 ساین الفا کوساین الفا کیږي دا پر یو جمع کوساین الفا جمع کوساین مربع الفا منفی ساین مربع الفا ګوره دلته پاس په صورت کې موږ داسې څه لرو چې ساین الفا موږ مشترک نیوایسو نو پاتې به په قوس کې شي یو جمع 2 کوساین الفا صحیح ده او په مخرج کې همدارنګه د یو منفي د دغه دواړو ټرمونو په ځای باندې که چیرې کوساین مربع وضع کو بیا دې سره جمع کو او کوساین الفا مشترک ونیسو نو په قوس کې بیا یو جمع 2 کوساین الفا پاتې کیږي نو دا پاس له دې سره خلاصیږي دا به مثلا ساین الفا پر کوساین الفا خپله تانجنت الفا ورکوي او په ډي برخه کې بیا بل سوال داسې ورکړی ده چې یو منفي تانجنت مربع د ایکس پر یو جمع تانجنت مربع د ایکس مساوي کیږي له کوساین د 2 ایکس سره دا هم په همدغه شکل باندې ښیو یو جمع د تانجان مربع ایکس په ځای باندې ساین مربع ایکس پر کوساین مربع ایکس لیکو او همدارنګه د یو منفي تانجان په ځای باندې دا پاس جمع ده وبخښئ وایي پاس منفي ده لاندې جمع ده په حقیقت کې دا منفي ده دا جمع ده نو دا به لاندې به شي ساین مربع ایکس پر کوساین مربع ایکس نو اوس دا کسر الکسر بیا سره جمع کوو لکه مخکې مو چې وکړه کوساین مربع ایکس په مخرج کې راځي په صورت کې به شي کوساین مربع ایکس منفي ساین مربع ایکس او بیا په مخرج کې لرو کوساین مربع ایکس په صورت کې به شي کوساین مربع ایکس جمع ساین مربع ایکس نو په دې صورت کې څه لرو ګوره کوساین مربع او ساین مربع سره خلاصیږي او همدارنګه دغه دی په صورت کې پاتې کیږي کوساین مربع ایکس منفي ساین مربع ایکس پر
کوساین مربع x جمع ساین مربع x جمع ساین مربع x خو یو کیږي کنه. نو دا به شي کوساین مربع x منفي ساین مربع x دا د فارمولې په اساس باندې کیږي کوساین د 2x، ځکه کوساین د 2x اکسپاند کې یا خلاص کې د مثلثاتي تطبیقاتو په واسطه باندې، نو هغه به کوساین د x ضرب کوساین د x شي چې کوساین مربع x کیږي منفي ساین د x ضرب ساین د x. نو که چیرې تر اخره پورې مو ملتیا کړې وي ډیره مننه. هیله ده چې د ګټې وړ مو ګرځېدلي دا ویډیو، او هیر مو نشي چې سبسکرپشن وکړئ چینل کې او د فیسبوک صفحه لایک کړئ تر څو له راتلونکو ویډیوګانو نه باخبره پاتې شئ. مننه.